بسم الله الرحمن الرحیم. د سلسله عالیه قادریه د دیارلسو اذکارو بیان د حضرت سیدنا غوث الثقلین سید الشیخ عبدالقادر الجیلانی البغدادي رحمت الله تعالی علیه وقدس سره مبارک د تعلیماتو په رڼا کې او د مشایخ کرامو د کتابو سره سم ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوم. اول ذکر د دیارلسو اذکارو څخه د سلسله عالیه قادریه اصل الاصول لا اله الا الله دی او دا کلمه شریفه چې دا پر لطیفه صدر ویل کیږي. لطیفه صدر د انسان د چپه سینې څخه دوې ګوتې لاندې چې د قلب دی د دغه ځای څخه داسې را شروع کیږي او د راسته سینې ته راځي، بیا د دې ځای پر د راسته اوږه راپورته کیږي د کلګي مابین ته، بیا بیرته د هغه ځای څخه پر د چپه اوږه او بیرته پر د قلب باندې، نو دې ته وایي لطیفه صدر. پر لطیفه صدر باندې د لا اله الا الله ذکر پر دا ترتیب ویل کیږي چې لا به د دغه چپه سینې څخه چې دوې ګوتې لاندې قلب دی د دې څخه به دا لا د سر په اشاره بدن ته برکت نور کوي، داسې به وایي چې لا به دې خواته راولي د راسته سینې ته، بیا د دې څخه پر د راسته اوږه به اله راپورته کوي، د کلګي مابین ته به د اله ها راځي، بیا به بیرته د هغه ځای الا الله داسې په ضرب سره د سر په اشاره بدن به نه ښوري، پر دا چپه اوږه به راکښته کوي او د چپه سینې لاندې پر قلب باندې به الا الله داسې په ضرب سره وایي او الا الله به نه وایي. نو دا طریقه یې داسې ده، تاسې متوجه سئ ورته په سر په اشاره بدن به نه ښوروئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. د دا ذکر چې دا لا اله الا الله مورد یا سالک وایي دی باید دغه تورو ته متوجه چې لا اله او الا الله باید وایي. بعضې کسانو څخه په نافهمي کې دا لا اله وویل سي، یعنې د الف وروسته یې ورکړي یا د الا الله د الف وروسته یې ورکړي الا الله وایي، نو دی باید لا اله الا الله وایي. دا تورې چې پر خپل صحیح طریقه ویل سي نو د دغه کلمې شریف او فیوزات و برکات بیا دته ورپه نصیب کیږي، حاصلیږي. او لا اله او الا الله دا دوې کلمې باید سره جلا نه کې متصلې ووایي. او بل به د الا الله وروسته به وقف پر ها باندې کوي، الا الله به نه وایي. صرف په هغه وخت کې چې دی دا ذکر مکمل کړي، په اخره کې چې کلمه شریفه مکمله وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، په هغه وخت کې دی داسې ویلی سي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دا مابین کې چې دی ذکر کوي چې لا اله الا الله لا اله الا الله، په دغه وخت کې به دی الا الله نه وایي. او بل د دا ذکر چې دا کم آداب دي هغه دا دي چې انسان باید اودس تازه کړي، خوله یې ښه پاکه کړي چې د خولې بوی ولاړ نه سي، مخ پر قبله کښېني او د اتحیاتو پر تاسو چې کښېني خو بیخي ښه دی. او که هغسې نه سوی کښېنستی نو بیا چې هر کم دته اساني هغسې چې کښېني خپله توجه به یې راټوله کړي، د خپل مرشد توجه به یې نیولي او په داسې ځای کې چې د شر و شور نه او داسې په دغه لوړ اواز چې چاته تکلیف ونه رسوي، په دغه لوړ اواز به وایي چې دی خپله واوري، د ده څنګ ته یو څوک هغه یې واوري. خصوصا په مساجدو کې به ډېر احتیاط کوي، که چا لمونځونه کول په هغه وخت کې به دی په دا لوړ اواز دا ذکر نه کوي، بلکې داسې وخت به دی ټاکي چې څوک نه، که په مسجد کې کاوه کنې نو په کور کې په خلوت کې په داسې ځای کې چې ښه بېغمي او دی دا ذکر ښه په لوړ اواز وکړي. او که په حلقه کې کاوه نو بیا د حلقې مشر چې څنګه ورته وایي په هغه رقم به کښېني او په لوړ اواز به کوي. دا لوړ اواز به هم داسې د چغو په نارو په شکل نه. نو دغه د کلمه طیبه شریفه لا اله الا الله چې د دې مبارکې د ذکر بیان ما ستاسې په مخ کې وکړي، خدای تعالی جل جلاله دې وکړي چې موږ تاسو ټوله پر دغه طریقه باندې ذکر وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.